د هیواد دوه مخکښ څیرو ترمنځ روان دي د ډاکټر عبدالله او د امرالله صالح ترمنځ د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایم. دا خلک ولسمشریزو ټاکنو کې هر ځل سیستماتیک سیاست کوي. حکومت کې د غوښتې برخو لپاره له بېلابېلو کامیابو تکتیکونو کار اخلي او پریمانه سیاسي ګټې کوي. زما هیڅ باور نه کیږي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ډاکټر عبدالله پر ریښتونې معنا مخالف وي او ګمان کوم چې دا د اندک مخالفتونه دوی په ګډه د واک لاسته راوړلو لپاره کړي دي. ښاغلی صالح د ولسمشر لومړی مرستیال څوکۍ ونیوله. عطا محمد نور د ولسمشر غني کلک او د هرې سیاسي مشورې ترڅنګ که څومره جګې حکومتي څوکۍ وغواړي په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یوه بله ډله به د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د حکومت سره شریکه شي او دلته به بیا هم که نیم نه وي نو درېیمه برخه واک به حتمني ترلاسه کړي. د ډاکټر عبدالله نور ملګري ټول اپوزیسون شي. په حکومت به فشارونه وارد کړي، هم به د حکومت خوري او هم به د حکومت په مخالفت کې ورته پریمانه برخه رسیږي. زما هغه شعارونه اوس هم نه هیریږي چې صالح د 2014 ټاکنو کې حتی ګواښ وکړ که ډاکټر عبدالله ولسمشر نشي نو د حکومت خلاف سیاسي بغاوتونه نور هم کوي کړي. بخت د غني بابا کوټه ده، نن د څنګ یاران مخلص دي او نه داسې څوک ورسره شته چې ملت ته د زړه خدمت وکړي. یو بابا ده چې د زړه ملت ته خدمت کوي او په وطن مین شخصیت ده او تل کوشش کوي چې ملي ګټو ته ژمن واوسي. خو شاوخوا داسې کسان ترې چاپیر دي چې د ملت وینې څکي او تل د بیچاره ولس د غم په ټغر کېنولی ده. غرق پښتانه دي، هغه که د لر ده او که د بره ده، ځکه دوی د وطن سره لیونۍ مینه لري نو ځکه د ټولو پښتنو په کورونو کې د غم ټغر خور شوی ده. اوس قضاوت تاسو ته پرېږدم او خواږه نظرونه مو په کمنټ کې غواړم. راځئ خواږه نظرونه راسره په کمنټ کې شریک کړئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.